السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګروپ ملګرو خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ یاست. کله چې تاسو په دواخانه کې ټي بي ټیک ترلاسه کوئ، ډاکټر تاسو ته ولیکي په نسخه کې درکړي، نو تاسو لومړی باید هغه کپسول چې خورئ یو پله د کپسول خلاص کړئ چې په منځ کې څه شي بیا یې استعمال کړئ. دغه کپسول تر سر تېرېږي ځکه چې اوس ډېرې ډوپلیکیټ دواوې راوتلي دي. دغه اموکسیلین په نامه کپسول دي، زموږ د ریاست لخوا څخه ټینګې شوي دي چې په هغې په منځ کې ګلشرشي یعنې خاورې او ډبرې پکښې دي. نو تاسو کولی شئ چې که دغسې کپسول بل ځای هم ولیدله ځکه مسؤلینو ته خبر ورکړئ چې ګیر یې کړي، منځ یې باید یوړل شي په خاطر د دې چې په مابینځ کې د دې کپسولو بیخي خاورې دي. دغه یو څو کټنان موږ ګیر کړي دي، دغه اموکسیلین دي چې داسې خاورې پکښې دي. تاسو کوشش وکړئ چې نورو مسلمانانو ته هم دا خبر ورسوئ چې کله یو کپسول تاسو استعمالوئ، لومړی یو کپسول خلاصوئ، دا کپسول ګورئ چې څه شي پکښې دي. مخکې خو لا شوی و ګوړه یا هم نخود یو داسې شی به یې ور اچولی و چې بدن ته تاوان نه کوي، اوس بیخي خاورې ور اچوي. نو الله جل اجر درکړي وروره، دا معلومات سره نشر کړئ چې نور مسلمانانو ته هم ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.